Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. په previous lecture کې مونږ ویلیو سم ویلیو margins. نن به مونږ راځو orientation او page size په وایو. صحیح ده چې مطلب مونږ په میثود کې د پیج orientation څنګه چینج کوو یا زمونږ کوم ځای کې په کار راځي دا به وایو او کوم پیج سایز مونږ سره په کوم ځای کې استعمالیږي کوم ځای کې نه استعمالیږي. صحیح ده دا مونږ وایو. سو لیکچر سٹارټ کوو. صحیح ده کلاس سٹارټ کوو. نو زه به لیکل وکړم. فرسټ آف آل فار ایگزامپل ما ولیکلی انګلینډ ډیټا مې ولیکله. صحیح ده 30 پیراګرافس مې ولیکل. نو آی تھنک سو په 3 پیجونو راغلم. صحیح ده دا ما ولیکل. زه اوس راځم زه ورته وایم ما ته څه وکړه دا مثال دا ما زه په سیده پیج باندې پرنټ کېږي که نه دا لیکل. زه وایم نه دا زه په لینډسکیپ پرنټ کول غواړم. نو را به شي دلته نه بیا اورینټیشن څه کوي لینډسکیپ. د ګوره اوس به په څنګه پیج پرنټ کېږي په داسې که په پورټریټ یې غواړئ نو هغه هم تاسو اخیستی شئ ایزي ده. دلته نه به راشئ سمپلي پورټریټ باندې چک کوئ. لینډسکیپ کې یو کار دا دی که مطلب دا به تا نه ډېر پیجونه کنزیوم کوي ډېر پیجونه به نه نیسي. صحیح ده په پرنټینګ کې. نو که تاسو ګوره دا والی لیټر دې چې پورې راځي که لیکل او که زه اوس راشم لینډسکیپ والم ګورئ چینجز پکې راځي. صحیح ده لینډسکیپ موږ اصل کې دی لږ وړو کېږي. بل زه راځم دا مې نارمل کو واپسې پوه شوې په مطلب په اورینټیشن باندې. بل موږ سره دی پیج سایز مطلب تاسو سره کوم پیج استعمالیږي هغه پیج به سلیکټ کوئ. صحیح ده مثال کې A4 استعمالیږي A4 والی که لیټر ستاسو ځای کې استعمالیږي مطلب کوم ایریا کې پاتې کېږي کوم ایریا کې اوسئ نو هغه ځای په حساب سره ګورئ. صحیح ده چې تاسو سره کوم پیج استعمالیږي لیګل استعمالیږي لیټر استعمالیږي A4 استعمالیږي. صحیح ده بل داسې A3 استعمالیږي کوم یو استعمالیږي نو دې ځای نه به هغه پیج څه کوئ سلیکټ کوئ. که لیټر وي لیټر موږ څه زیاتر لیټر او A4 زیاتر استعمالیږي. صحیح ده سو آی ہوپ ستاسو به دا ویډیو خوښ شوي وي. سو خپل فرینډ سره هم شیر کوئ. صحیح ده لایک کوئ کمنټ کوئ او که فایده درکوي نو تاسو ضرور خپل فرینډ سره شیر کوئ. صحیح ده چې هغې هم څه فایده اوچته کړي. سو سی یو ان د نیکسټ لیکچر. الله حافظ.